د چهاردری ولسوالۍ د جامعه رشیدیه دینی مدرسې د لسګونو حافظانو د فراغت او خوښیو مراسم. د دغې دینی مدرسې مسؤل وایي د فراغت په دغه دوره کې 52 تنه حافظان فارغ کړل تر څو په دینی برخه کې د ټولنې ماشومانو سالمه روزنه او پالنه وکړي. و در مدرسه جامعه رشیدیه باسوس به تعداد 320 نفر بلکه زیادتر از او و 400 دخترها هم اینجا درس میخوانند. مدرسه مستقل دارند، مجموعاً از 700 بالاتر است و به تعداد 10 تن استادای بنات است و 12 تن هم استادای ذکور است و 150 تن طور لیلی درس میخوانند و متباقیشان روز طور نهاری هستند. مدرسه ما شعبه نورانی قاعده، شعبه ناظره و حفظ کلام الله مجید و شعبه کتاب مشق و شعبه عصری هم در این مدرسه تدریس می شود. الحمدلله. له دینی مدرسې د تازه فارغ شوي حافظان خوښ دي چې قرآن کریم یې حفظ کړ او له اسلامي امارت څخه غواړي تر څو دوی ته د زده کړو په برخه کې لا نورې اسانتیاوې برابرې کړي. امروز برای من افتخار است که لطف دستار فضیلت را به سر دارم و یک سعادت و یک فضیلت بسیار بزرگ و یک افتخار است برای پدر و مادرم، برای تمام امت مسلمه و کافه مسلمانان. امروز بسیار زیاد خوش هستم. زه نن ډیر خوشاله یم او دا د ټولو مسلمانانو هیله لرم چې دا د مدرسو ته لاړ شي او ما غوندې دغسې حافظان شي او دین خادمان شي، حفظ وکړي او دغسې قربانۍ ورکړي د قرآن په لاره کې. د چهاردری ولسوالۍ د جامعه رشیدیه مدرسې د حافظان داسې مهال فارغېږي چې اوس مهال په دغه مدرسې کې څه باندې 200 نجونې او هلکان په دیني زده کړو بوخت دي.